په غزني ولایت کې یو شمېر ښوونکي له اسلامي امارت څخه غواړي هغه د استوګنې نمرې چې د تیر حکومت پر مهال د دوی په نوم شوي وي ورته وسپارل شي. دوی وایي لا هم یو شمېر ښوونکي د استوګنې خپل ځایګي نه لري او په کرایي کورونو کې ژوند کوي چې له امله یې د دوی د تنخواو لویه برخه پر کرایه لګیږي. شهرک حزب معلمین اختصاص داده شد به خاطر که معلمین اکثریتشون مسکن نداشتن و اینا با خانه های کرایی زندگی میکردن و مقام رهبری وزارت معارف در حکومت پیش چون دید که از اکثریت اساتید در ولایات مختلف افغانستان با خانه های کرایه میشینن با مو خاطر و تصمیم گرفتن که در هر ولایت با مو اساتید همزو ولایت که زمین که از طرف دولت در نظر گرفته شده و نمو به این اساتید که توضیح شود. تاسو خبری است چې ډېر ښوونکي په کرایي کورونو کې اوسېږي او نیمایي هغه کوم معاش چې دی اخلي هغه په کرا باندې ورکوي یا مثلا کورونو ته کرایه ورکوي، نو په دې باندې لګښت ډېرېږي. نو موږ له اسلامي امارت څخه دا غوښتنه کوو کوم شارک سي استادانو ته یا ښوونکو ته نظر کې نیول شوی د هغه وسپارل چې اوس له دغو ستونزو څخه دوی خلاص شي. په همدې حال کې د غزني د پوهنې ریاست مسؤلین امید راډیو ته وایي د شیخ عبدالسلام په دره یا تپه کې د دغه زر نمرې ښارګوټي ځمکې به په نږدې وخت کې مستحقو ښوونکو ته وسپارل شي. شهرک د معلمینو لپاره په انشاءالله عملا کار روان ده او دغه تر څو چې توجیه ورته راځي هغه کوم کارونه اداري چې معطل دي هغه تر کار لاندې دي. هغه شهرک د معلمینو لپاره چې مخکې ورته ځانګړی شوی و نو البته دوه شهرک وو چې یو شهرک تر غصب لاندې ده او بل له غصب نه خلاص ده. نو په هغه باندې چې له غصب خلاص ده هغه هم انشاءالله تحت کار ده. نو په دې امید چې پر روان کال کې او معلمینو ته توجیه شي د امیر المؤمنین حفظه الله د ځانګړي هدایت په اساس هم معلم د مکتب او هم د معلم د مدرسې لپاره باید یو نمره ځمکه ورکړل شي. د پوهنې ریاست د معلوماتو له مخې څو کاله وړاندې ښوونکو ته د دوو ښارګوټو نمرې په نوم شوي وي چې له ډلې یو ښارګوټی غصب تثبیت شوی او د دوهم ښارګوټي نمرې به په لنډ وخت کې ښوونکو ته وسپارل شي. محمد عارف لیوال، امید راډیو، غزني.